مننه کوو. وخت مختصر دی، ناوخته شوی دی او نورلمي صاحب هم خبرې کوي، عزیز هم خبرې کوي. علیزر خان ملګري څه لیکلي دي د موقع مناسبت سره علیزر خان ته خواست کوم چې راشي خپل تاثرات. د مشال خان د تعزیتي غونډې ته د لر او بر راغلو پښتنو عزیزانو په خیر راغستلي مشه. دا یو نظم دی، اول یو کتاب ده اقبال لالا دلاله د غوره خوشحال خان بابا زیر پیر روخان بابا نن دې د اقبال بچی نوم خور په ټول جهان کې دی، ستا د نن پښتو به سره پاتې په افغان. غوره خوشحال خان بابا زیر پیر روخان بابا نن دې د اقبال بچی نوم خور په ټول جهان کې دی، ستا د نن پښتو به سره پاتې په افغان کې دی. دلته ستا ننګیال د شیرینیات په شان ځوانان شته دی، نه د خالي شوی بند مرې عبدالرحمن شته دی. دا اوس نظم دی. بلورو کې پروت لالو په تیارو کې بل مشالو، نر پښتون لکه د شیرو شرمخانو کې راګیرو، حق پرستو د سر تیرو عجیبه ډک د کمالو، بلورو کې پروت لالو په تیارو کې بل مشالو. تا روښانه کړله لارو ډېر بېلارې شو په لارو، آفرین په مور او پلارو پړو اوچت یې د غم د بارو، هر پښتون ملال ملالو بلورو کې پروت ولالو په تیارو کې بل مشال. پښتنو کې چې د کار شو د منصور غوندې په دار شو، د غلیم سترګو کې خار شو، د نجیب آسې ننګیالو بلورو کې پروت ولالو په تیارو کې بل مشال. د حسین په پل روانو یک تنها مرد میدانو، د زخمي زړونو درمانو بې نظیره بې مثالو بلورو کې پروت لالو په تیارو کې بل مشال.